مسافر ډیر غریبانان ډیره کمزوري زندگی تیرې کې تاسو سوچ کړئ ډیره کمزوري د غلامۍ زندگی د ذلت زندگی د رسوایی زندگی قسم دې د سی وخت راشي ما په خپل مزدوري کړې ده دا نه چې ما ټول وخت په لګه مې کړې خو کړې مې ده الله راته خو دلی دا سی وخت راشي قسم دې چې د کافر غلام نم د تسبب ګوري د زناور نم د تسبب ګوري د سی وخت بده باندې راشي او دغه مسافرو د پر یو خبره کوم حدیث د تبرانی دی چې کله یو انسان حلال رزق کې ستړی او دا راشي ماښام خپل کور ته خپل دیرې ته او دا څوملي کنه نو د معنی دا شپه په داسې حالات کې تیریږي چې الله تعالی ورته بخښنه کوي او چې کله را پاتې او سبا پرې راخیږي او د اډو کې درد کوي او مزدوري کړي پردی غلامي کړي او سخت تیر کړي ذلت تیر کړي او سحر دا وجود درد کوي او سبا راوخی الله اکبر په ویل شي دا چې را پاتې د خوب نه لاسرګ به نه غړولي چې رب لا یزال بل خپل رضا ور کړي یو دی اړې کې دومره کمال تکله په خپل مزدوري کې د رسوایی او ذلت مقام ته ورسیږي لکه مخکې چې ما ویلي بعضې خلک ظالمانی په دې مزدور نه داسې کار لري او د زناور په شکل ته ګوري او د کافر غلام په شکل ته ګوري او داسې ذلت او د رسوایی خبرې ته کوي چې دا مزدور ډیر صبرناک ډیر صبر کوي او د دې زړه نه یو لوګی مخېږي خو په دغه ټیم کې دا ځان ته دا خبره راځي چې مولوي صاحب یو داسې خبره هم کړې وه دا چې کله په خپله دیاړه یو مزدورۍ کې د ذلت او د رسوایی مقام ته ورسېږي دنه دا ګناهونه داسې رژېږي لکه د وچې ونې نه چې وچې پاڼې راغورځېږي دا خو لګي دغه خبرې به زغمي برداشت کوي دته کنځلې سپورې ستغې وایي د غلام او د کافر په شکل د ګوري د زناور په شکل د ګوري خو ته خوشحاله شه چې دا زما هغه مقام دی لکه د وچې ونې نه چې وچې پاڼې روانې دغه رنګ نه مانه د ګناهونو روان دي دغه ټیم کې ته خوشحاله شه